سلامونه ستړي مشئ وخت مو بخیر. نن سه شنبه وه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغي میاشتې 21مه چې د 2021 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې د 9مې نیټې سره سمون خوري. د دې مهال نیم ساعته خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. په اثر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. عبدالله وایي موقت حکومت ستونزه نشي هوارولی. کابل کې 2 امنیتي پیښو 4 کسه ووژل او 2 یې ټپیان کړل. تحت ناحیه پنجام صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریعه فیر صلاح به شهادت رسیدند. د کندی کې 14 یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي. مجموعاً 6 نفر بوده و 1 سرباز شهید داریم و 5 سرباز هم زخمی داریم. ارزګان کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ولسمشر غني او نریندرا مودي د شاتوت بند د رغونې سند لاسلیک کړ. د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندن د شاتوت د بند جوړولو هوکړلیک. په بهرنیو خبرونو کې لرو جرمني د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او چین کې د روغتیا سازمان کارپوهان د کورونا په اړه خپلې موندنې اعلانوي. ګران اوریدونکو دا او دې ته ورته خبرونه را سره په روانه خبري ټولګه کې تعقیبولی شئ. د نن شپې خبري ټولګه درته زه اسمت الله حلیم د میرویس مایار په تخنیکي ملتیا وړاندې کوم. بشپړ خبرونه بسم الله الرحمن الرحیم. امرالله صالح وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. ځلا میوند یې نور جزئیات وړاندې کوي. د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه دي پر ځای کړي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح فرانس 24 ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې القاعده عملاً د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې جنګیږي. ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د فبروري په 3 خپور شوی کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده د داعش او په هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزني، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعدې او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی کړی، ځکه د القاعدې په اوسنۍ جنګیالیو سربیره یې د القاعده د هغه مشرانو په اړه معلومات خپاره کړي چې د 2020 کال په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال د اکتوبر په 24مه د القاعدې یو لوړپوړی غړی د رسنیو چارو مسؤل ابو محسن المصري چې په حسام عبدالرؤف مشهور د غزني ولایت په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچه لپاره د القاعدې مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فراه کې ووژل شو. د القاعدې د دغو دواړو مشرانو وژنه ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې ثابت کړي چې طالبانو له القاعدې سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یو اعلامیه کې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعدې د جلب او جذب د مسؤل د نیولو خبر ورکړ. د اعلامیې له مخې د سید اکرم په نوم د القاعدې نیول شوي غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. مخکې دې ډلې ویلي و چې له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوي او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډله یې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د دې ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که نه.
خبري ټولګه د چنار له راډیو څخه اورئ. عبدالله وایي موقت حکومت ستونزه نشي هوارولی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې طالبانو د خبرو میز پریښی دی او د غرازي تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی. قدرت الله فرزاني نور جزئیات وړاندې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې طالبانو د خبرو میز پریښی دی او د غرازي تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې طالبانو له خبرو انکار نه دی کړی، خو له څه مودې راهیسې لږ تر لږه د تماس ډلو ترمنځ هم ناستې نه دي ترسره شوي او دوی هیله لري چې د سولې پروسه هر څه ژر له دې حالته ووځي. عبدالله د دغې شورا د رسنیو کمیسیون جوړېدو په تړاو غونډې ته په خبرو کې موقت حکومت ته په اشاره کې ویلي لنډمهالی حکومت ستونزه نشي اورولی، ځکه چې تر موقت حکومت مخکې باید پر نورو اړینو موضوعاتو لکه د جګړې پر دریدو او اوربند خبرې اترې وشي. هغه زیاته کړې طالبان کله ناکله په دې پلمو هم خبرې زندوي چې دوحې ته تللی د افغان دولت مذاکراتي پلاوی واک نه لري او یا هم له یو کس سره ستونزه د سولې پروسې پر وړاندې خنډ بولي، چې د ده په وینا دا نامناسبه خبره ده. عبدالله د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې سوله د هیواد مسله ده او نه باید له یو شخص سره ستونزه د هیواد د آرامتیا له منځه وړلو سبب وګرځي. نوموړي دا نه ده څرګنده کړې چې طالبان له چا سره ستونزه لري، خو د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس تانکزي په مسکو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې که چیرې ولسمشر غني له خپلې دندې استعفا ورکړي نو دوی هم له اوسني حکومت سره یو ځای کېدو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د امریکایي پوځ د مرکزي قماندان جنرال کینټ مککنزي په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي وو د دوی معلومات ښیي چې طالبانو تاوتریخوالی ډیر کړی او د افغانستان په هره برخه کې هدفي بریدونه ترسره کوي. نوموړي دا نه دي ویلي چې اوس به امریکا پر کوم اقدام لاس پورې کوي، خو ټینګار کړی چې د خبرو له لارې د افغان جګړې ختمولو ته لومړیتوب ورکوي. جنرال کینټ مکنزي همدا راز ویلي چې امریکایي نظامی او ډیپلوماټیکې ادارې دمګړی د امریکا او طالبانو د هوکړې په ارزونه بوخت دي او ښایي ډیر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. نوموړي ویلي هیله دا وه چې طالبان به تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني خبرې به پایلې ته ورسیږي، خو عیني واقعیتونه ښیي چې طالبان د جګړو د ختمولو پر ځای جګړې شدیدې کړي دي او تاوتریخوالی یې ډیر کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت نورو چارواکو هم ویلي وو چې طالبانو تاوتریخوالی ډیر کړی او پر هوکړه یې ژمنه نه ده کړې. دایکندي کې چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټاپیان کړي. د دایکندي مرستیال والي تاییدوي چې په دغه ولایت کې ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټاپیان کړي. محمد علي ورزګاني رسنیو ته وویل چې چاودنه شاوخوا 3:30 بجې د پاتو ولسوالۍ په تمزان کوتل سیمه کې شوي. ماین فشاری که یکی از این سربازا پای خودش میمونه، این ماین انفجار مونه. مجموعاً 6 نفر بوده و یک سرباز شهید داریم و 5 سرباز هم زخمی داریم. مرستیال والی زیاته کړي چې د پیښې ټاپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتو د دایکندي و ناامنه ولسوالي ده چې وخت ناوخت ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ارزګان کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ارزګان کې د 4مې پلې لیوا ویاند جګړن آقا محمد صافی وی وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د ارزګان په مرکز ترینکوټ خان قاسمه کې د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي، خو په ځوابي بریدونو کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شول او 3 نور ټپیان شوي دي. هغه وایي په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. مرکز ترینکوټ پرون اکمالات درلودل سم په شهید امرالله ته هلته طالبانو پس مثال ټکان وکړو، په نتیجه کې د دونه طالبان 2 بي ډي سي په غزه باندې انداخت وکړو. حیدرآباد 2 بي ډي سي هغوی 2 نفره د منځه ولاړ او 3 شدید زخمیان شول. دا طرف د شاه منصور خانقاه ته چې لږ مخکې ځې شمال ترینکوټ. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کابل کې 2 امنیتي پیښو 4 کسه وژل او 2 نور یې ټاپیان کړل. په کابل ښار کې په 2 امنیتي پیښو کې 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لومړی پیښه د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې پر یو لنډ کروزر ډوله موټر یوې چاودنې له امله رامنځته شوه چې 2 کسان یې ټپیان کړل. بلخوا بیا د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند په باغ داود سیمه کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست پر کارکوونکو وسلوال برید شوی. د کابل امنیه قماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي چې په دې پیښه کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا رئیس په ګډون 4 کسه وژل شوي دي. امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل یک ارادواسطه نو لند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه پنجام ساحه باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریعه فیر سلاح به شهادت رسیدند. تر اوسه د دغه دواړو پیښو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. چټک خبرونه د کلی، ولایت، سیمې او نړۍ راټول شوي وروستي معلومات، سیاسي او اقتصادي تحلیلونه، کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو شننې د چنار رادیو په مهالنیو خبرونو کې د موثقو سرچینو په مټ په تفصیل تر تاسو در رسوو. چنار ستاسو د مینې چینه. د تخار چارواکي وایي د رزمي لوبو یو لوبغاړی وژل شوی. د تخار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د رزمي لوبو د یوه لوبغاړي اسلام الدین مبارز د وژلو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قماندانۍ ویاند خلیل اسیر د دې پیښې په اړه وایي ځوان لوبغاړی اسلام الدین د رستاق ولسوالۍ د دشت ابي د کلي اوسیدونکی و چې غرمه مهال له خپله کوره د رستاق ښار ته په لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا په نښه او په شهادت رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خبري ټولګه د چنار له راډیو څخه اورئ. چارواکي وایي په ننګرهار کې د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د ځانګړي کیتې د عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی 2 ورځې مخکې نیول شوی او ورسره د یوې توفانچې په ګډون یو شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده دغه مسؤل 2 میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه ننګرهار ته ورغلی و. د القاعده دغه غړی داسې مال نیول کیږي چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقاد زیات شوی چې له واشنګټن سره د شوی موافقې له مخې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي شلولي. ولسمشر غني او نریندرا مودي د شاتوت بند د رغونې سند لاسلیک کړ. ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سه شنبه د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې پروژې سند لاسلیک کړ. مخکې له دې د ارګ مرستیال ویاند واخان میناپال رسنیو ته وویل چې 280 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون به د ولسمشر صدر اعظم مودي په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک شي. ښاغلي میناپال زیاته کړې وه د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړلیک لاسلیک کړي. د کابل سیند پر سر د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د 1999 کال کې امنیتي ستونزو د مخابراتي خدمتونو او ښه پوښښ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی و. کمال الدین کمال یې نور جزئیات وړاندې کوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د دې ادارې ویاند سید شینواري رسنۍ ته وویل له دې شمېرې 102 مخابراتي ټورونه په بشپړ ډول او 146 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی شینواري زیاتوي د دې 308 تخریب شوي مخابراتي ټورونو له شمېر 88 د افغان ټیلیکام، 88 د اتصالاتو
اتاتیا د افغان بسیم 22 د MTN او 41 نور بیا د روشن مخابراتي شبکې اړوند وو چې د ویجاړېدو له امله یې مخابراتي سکتور ته 15 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی. د ښاغلي شینواري په خبره په 1999 کال کې 1200 نور مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواښ لاندې وو او د 24 ساعته فعالیت مخه نیول شوی و. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان د راتلونکي سل کلنې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان په دې شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب وایان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاور نه دی په نښه شوی. دومره ډیر لمنځه نه دي تللي او دغه ادعا ناسمه ده. مجاهد وایي که چیرې کوم ځای کې جګړه شوي او زیان اوښته وي په دې اړه دوی څه نشي ویلی، خو په قصدي توګه داسې کوم کار نه دی شوی. خو دا منو چې یوازې د سلام مخابراتي شبکې پیې دوی نړولې دي. سلام دولتي مخابراتي شبکه ده چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړولو تر شا څه راز پروت دی. د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نوې نه ده، خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالي زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو. له دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو هم شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی. اخوا په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له یوې خوا ورسره په روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راهیسې ورته غله یعنې خوراکي توکي هم نه دي ورکړل شوي چې له کبله یې ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. شهزادالله حمیدي نور جزئیات وړاندې کوي. د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو خپلې دا ستونزې او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په 3 سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې ډلې 2700 کورنۍ بایومټریک دي. وزیرستاني کډوال زاهد الله افغان حکومت غوښتل چې پکتیکا کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د حالاتو د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي. لکه څرنګه دلته واورې ورېږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زمونږ خیمې ټولې زړې شوي دي. موږ دا غوښتنه دوی د انیسیا نه د ډبلیو نه چې زمونږ ته د خیمې وروړي او ایتون درولږي زمونږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه د سبق څه طریقه شته. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تېره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه ورسره وکړه، خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلي. اید حسن وایي دوی هم د نړۍ د نورو کډوالو په شان دي او نړیواله ټولنه باید هماغسې مرستې ورسره وکړي چې د نورې نړۍ له کډوالو سره یې کوي. دوا کولاشي چې کیمه نغدي مرسته وا میر نه بان شوله، خوراکي مرسته چې دوه هغه د استوس په 2 میاشتې کې یو روشي بیا ورکړ شي. اوس دا تر میاشت مخکې کې انجنیران چې غلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو ته ان شاء الله د نوې کوم نه دوله بیا میزو نغدي مرسته درکوي، خوراکي مواد درکوي. خو هغه اندازه 2 میاشتې وسولې د حساب پر میشت هغه مرسته غلي نه دو. میش دا غوښتنه کې چې په نړۍ نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میشت دا په خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي. بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. دوی هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس زمریالي فضلیار ویل د نړیوال خوراکي پروګرام مرستې د یوې انجیو سره د قرارداد د پای ته رسیدو له کبله ځنډنۍ شوي. اوس نوې انجیو ته په قرارداد ورکړل شوي او د ده په وینا چې تر دې وروسته به د کډوالو ته میاشتنۍ مرستې ورکول کیږي. دا چې د وزیرستاني داخلي بېځای شوو لپاره د WFP میاشتنۍ مرستې د ORCD د قرارداد د اختتام له امله له ځنډ سره مخ شوې وې.
ان شاء الله د دبليو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وسټا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملي کړي او دوی ته به ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنیو مرستو لپاره یونیسیار کوم مثبت جواب مخته نه ده پرېښی تر دې دمه پورې. نوموړي زیاته کړه د ژمنیو مرستو په اړه تر اوسه ورته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ کوم مثبت ځواب نه دی پرېښی. ښاغلي فضلیار له 2 کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو د ژمنیو توکو د مرستو بندیدل مني او وایي چې دا ستونزې له اړوندو ادارو سره په بیا تکرار کړي دي. د ویل کچېرې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې مثبت ځواب ترلاسه کړ نو رسنیو او په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو سره به شریک کړي. یاد دې وي د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کبله لکونه کسان بنو د خیبر پښتونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم راواوښتې. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکاخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي. او دا هم وروستی کورنۍ خبر له کندهار 140,000 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې. د کندهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایروس له اوج وروسته 140,000 ټنه وچه او تازه میوه له دې ولایتونو نورو هیوادونو ته صادره شوې. د دې ریاست مرستیال عبدالباقي رسنیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمیش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. دا وایي تیر کال نورو هیوادونو ته 199,000 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږکال د کورونا وایروس او قرنطینونو له امله دا اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته. د قوي او غښتلو څپو درلودل، تر ټولو زیاتې نشراتي سیمې، پوه او مسلکي خبریالان او په نړۍ او افغانستان کې تر ټولو زیات اوریدونکي. هو، دا بریاوې او ښېګړې یوازې د چنار رادیو په برخه دي. خو له دې ټولو سره چنار رادیو لا هم هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته عالی او باکیفیته نشرات وړاندې کړي تر څو د دوی په ورځني ژوند کې ګټور تمام شي. چنار رادیو ستاسو د باور او اطمینان غوره سرچینه 95.2 او 9.8 FM. بهرنیو خبرونو ته هم ښه راغلاست. جرمني د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ کوربه‌توب ته چمتووالی وښود. د جرمني صدراعظم د ختیځې مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره غږ کړی. د جرمني حکومت په یوه بیان کې چې خپور شوی ویلي چې انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر راجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث کړی. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زیبرت له قوله راغلی چې میرمن میرکل به په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کوي او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره یې د ډیالوګ غوښتنه کړې. ترکیه او یونان د ختیځې مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي ګازونو د حقونو پر سر لانجه لري. همداراز ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. او دا هم وروستی بهرنی خبر. چین کې د روغتیا سازمان کارپوهان د کورونا په اړه خپلې موندنې اعلانوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللي د خپلو
تحقیقاتو جزئیات په اوښان ښار کې له رسنیو سره شریکوي. هغه بیان چې نن خپور شوی ویل شوي د 19 نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کوویډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور په یوې خبري غونډه کې اعلانوي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینسپوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونو زیات خلک وژلي دي لومړی ځل په ماښام خفاش کې رامنځته شوی او بیا نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوی دی. ګران اوریدونکو دا و تر دې مهاله کورنۍ او بهرني خبرونه چې ما عصمت الله حلیم درته د صدام ارمان په تخنیکي مالتیا وړاندې کړل. خبري ټولګه دلته پای ته رسیږي. میرویس مایار به استودیو ته راځي او تاسو ته د کابل چاپ او نړیوالو ورځپاڼو غورچاڼ وړاندې کوي. تر بیا ښه وخت. له عصمت الله حلیم نه په مننې درنو اوریدونکو سم پام مکړئ د کابل چاپ او نړیوالو ورځپاڼو وروستیو شننو ته چې د افغانستان اړوند پر مسایلو یې وروستۍ لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. هشت صوب ورځپاڼې وړاندیز کړی چې د جګړې د غځولو پر ځای د سولې هڅې وکړئ. وړاندې راغلي د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نښه له افغانستان لاړ نشي نو دوی به د جګړې نوی فصل پیل کړي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې له مخې تر دې دمه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. دغه شان یې له القاعده سره د اړیکو د نه پرې کولو په اړه لا هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي همدې هر څه ته په کتو فکر کیږي چې ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دي حاضر شوي او د مذاکرې میز ته د ناستې پر ځای یې د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوې اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیاری خبره کړې خو د لیکوال په خبره حکومت د دې ترڅنګ چې د خپلو خلکو او د خاورې د ساتنې مسؤلیت لري د سولې راوستل یې هم ستر مسؤلیت بلل کیږي. اخوا ملي ارمان ورځپاڼې هم د سولې خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندیدو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو هڅه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تېرېدو وروسته په لاسونو نکریزې ږدي. وړاندې راغلی حکومت باید دا هڅه ډېره وخته کړې وی او ټولې سیاسي څېرې چې په حکومت کې برخه نه وه ورکړل شوې رایوځای کړې وی او د روانو مسایلو په اړه یې ورسره سلا مشورې کړې وی. لیکوال لیکي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډیره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه د یو چتر لاندې راټول شي. د بلې خوا هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې په بېلابېلو پلمو فشارونه د څه لپاره. وړاندې په سرمقالې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د سولې راوستو او یا هم د پراختیایي چارو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت هڅې روښانه دي او د هڅې د افغانانو د دغه اقدام تر ټولو ستر لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت ملاتړ کوي او دوی ته د جمهوري نظام ساتل تر ټولو اړین دي ځکه د لیکوال په باور له جمهوري نظام پرته بل نظام نه د ولس په درد خوري او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو دی. لیکوال لیکي په دې حالاتو کې چې وسلوالو مخالفینو هر څومره فشارونه راوړي خو بیا هم خلک له جمهوریت له دفاع نه اوړي او د دوی په وړاندې به ولاړ وي. او نړیوالې سټارز اینډ سټرایپس یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده.
سټار سنس ټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدي د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت یې د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي. اسدي د هلیکوپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال یې د یو امریکایي ژوند ژغورلی و، خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحده ایالاتو ته د اسدي او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني، خو وروسته پینټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وه شوې. د سټار سنس ټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې 2 افغانان پیلوټان ووژل شول، یو په کندهار کې او بل په کابل کې. د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحده ایالات په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا پر چارو میلیارډونه ډالر لګولي، خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي. سټار سنس ټرایپس لیکلي اسدي تیره جمعه ویلي و چې هیله مند یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمنې او 4 کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي. درنو اوریدونکو دا وي د کابل چاپ او نړیوالو ورځپاڼو وروستۍ شننې له غوږ نیونې